د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي په خپلو تازه او توندو خبرو کې ملا هیبت الله ته په اشاره ویلي دي چې د سوریې په شان ظالم او استبدادي نظامونه شکست خوري او هیڅکله هم د تل لپاره نشي پاتې کېدلی. او دا یې هم ویل چې که په افغانستان کې د موجوده اسلامي نظام څخه حمایت او دفاع ونشي نو کورنۍ جګړه به وزېږوي. هغه په خپلو تازه خبرو کې نور څه ویلي دي. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. شیر محمد عباس تانکزی چې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال دی په خپلو تازه خبرونو کې ویلي دي چې ظالم او جابر حکومتونه هیڅکله هم د تل لپاره نه پاتې کیږي. هغه زیاته کړې چې که چیرته موږ په افغانستان کې د موجوده اسلامي امارت او اسلامي نظام ملاتړ ونه کړو نو انجام به د بشار الاسد د ظالم نظام په شانت وي. شیر محمد عباس تانکزي د اسلامي امارت د نظام د ټینګښت په اړه وویل چې موجوده اسلامي نظام باید په افغانستان کې د خلکو په خوښه او د اسلامي احکامو په چوکاټ کې رښتینی حکومتولي وکړي. هغه زیاته کړه هغه افغانان چې د جمهوري نظام له ړنګېدو سره سم امریکا او یا نورو اروپایي هیوادونو ته تللي دي د امریکا په متحده ایالات کې د ټرمپ په بیا واکمنېدو سره خوشحاله دي او هغوی یو ځل بیا له امریکا څخه کومک غواړي ترڅو په افغانستان کې جګړه پیل کړي او خپل نامشروع ګټې حاصلې کړي. خو اسلامي امارات او د افغانستان غیور او مجاهد ملت باید هیڅکله د دوی شومو اهدافو ته اجازه ورنه کړي چې یو ځل بیا افغانستان د جنگ په لمبو کې وسوځوي. درنو لیدونکو، د اسلامي امارت په حکومت کې داسې کومې نیمګړتیاوې دي چې د افغانستان خلک یې غواړي او دوی یې په پلي کولو کې پاتې راغلي او همدا شان افغانان باید په افغانستان کې د کوم قسم حکومت طرفداري وکړي. او آیا امریکا او نور برقدرتونه به یو ځل بیا په افغانستان کې د بیا جګړې په خاطر د اسلامي امارت د مخالفینو حمایت وکړي او کنه؟ تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.